د سیمې اوسیدونکي د ننګرهار په ګوشته کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. له ننګرهار ولایته سیمه ییزې سرچینې وایي په ګوشتې ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وقفه‌یي ډول جګړه روانه ده. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د روانې اونۍ د شنبې له ماښامه راهیسې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفه‌یي ډول لا هم روانې دي. یادو سرچینو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستاني ځواکونو اجازه ورنکړه ترڅو هغه موټر ته چې د ترکانو او سلاله په سیمه کې له غره څخه ښویدلی ورنږدې شي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې تر څیرمه یو عیني شاهد د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. هغه ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا په رسمي ډول څه نه دي ویلي. یاد عیني شاهد وایي تیره شپه ټوله شپه شدید جنګ و، ډیر خلک له خپلو کورونو بې کوره شول، د جګړې له امله ډیر مالونه هم له منځه ولاړل او یو کس هم وژل شوی خو اوس وضعیت آرام دی. خو د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په دې نښتو کې 2 طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی شبیر میوند ازادي راډیو ته وویل اوس هم د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.